یوازې ګاونډیو هیوادونو ته تلونکي مسافر نه دي چې د مجبورۍ خبره کوي، بلکې موټر چلوونکي هم وایي د مسافرو لیږد یې کاروبار دی او تر بل بدیل پورې اړ دي چې خپل دې کار ته دوام ورکړي. خپل د مجبورۍ کوه مسافر چې ځي خپل د مجبورۍ او د بدبختۍ ځي چې ګوله ډوډۍ پیدا څوک خپل کور یې لکوي د مستې خېټې ولاکه یو لا روان چې د ورځې 300 افغانۍ پیدا کوله ولاکه یو لا خپل بچیان پرېږدي شکنځل ولا څه راته کوي نه په لرګو مو وایي موږ هم مسافر سوي چې اوس موټرواني کوو پر دغه لارې د مسافرو په رقم تللي غلو ګیر کړي پوجیانو ګیر کړي هره کیسه چې ووایه ولا څه راباندې راغلي نه خو هر څوک چې ځي خپل د دربدري یې ځي چې یو کار و غریبي پیدا سي یو لا ولاکه ولاړ سي په خدای چې د ورځې 300 افغانۍ راته پیدا سي ولاکه د کوره لا پسې ولاړ سي